اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې ملا صاحب له میوه ګل او سردار اکا څخه غوښتنه وکړه که چېرته د ملک بادر کلي او کنډو کلي شوراګانې سره یو ځای شي نو د دوی خو به اعتراض نه وي. اوس به دا واورو چې د عجب ګل په کور کې د سوځېدو لرګي ولې خلاص دي. شبانه دا جمع لکه چې پیته د سره شو که څه بېګا خو دې کوټې سم خوړل کول دومره یخني وه. او یخني وه ځکه چې اور نو بل شوی. نو اور دې ولې نه بلو؟ ما خو تمامه شپه خوب نه دی کړی خو ماشومان هم نه ودې کېدل کله په یو بړسته ناستې وه او کله په بل. نو اور به مې په څه شي بل کړی وی؟ دا به پلاره خس نشته دی او اور په خسو بلیږي. نه نو دومره هم نه و. و که نه پخوا خو به دې په ژمي کې د خسو غم کوو خو دا ځلې لکه چې در سره فکر نو. هی دا ځلې د شورا د لاسه مقصد ته پکې ونه رسېدو او ټول کارونه رانه پاتې شو. زړور را باندې پیدا که وینیو اخر هم هېڅ پخوا دې نه لیدل دې کور ته مې د خسو څومره پڼونه راوړل. د پخوا ارمانونه اوس مه کوه د دې وخت غم پکار دی. بس نو شبانې حاضره ساعت خو بله لار نشته دی پرته له دې چې پچې وسوځو. هی اوس پچو ته کېناستو. خدا بد پلاره پچې له کومه شوې پچې م خو ښې دي که نه خو چې پیدا شي پیدا کېږي کوچانو سره د خرسون پچې شته بس یو څو روپۍ ورته ورکو زمونږ کار پرې روانېږي. شبانې اوس خو به میرو له کوره وتلی رمه به یې بولي که زه ورم شمه نو څه ګټه به ونه کړي. داسې وکړه چې د دې پچو غم ته وکړه. وایي زه یې څنګه وکړم؟ زه اوس هلته ورشم او بیا به یې لا راوړم څنګه؟ د کوچانو ځای ته مه ورځه د میرو ښځه خو هسې مرکز ته راځي که نه نو هلته ترې پوښتنه وکړه چې د خرسون پچې ورسره شته او که نه بیا ما ته احوال راکړي. شکر خدایا شکر چې زموږ کور دې د شرم نه وساتل کنه دې شرم ته به هم کوم پرتوب کولې. شیرینې دا ته چې وایې خدای دې خیر کوي د کم شرم خبرې کوي. های بخملې ځان ناخبرو کې ما چوه روزانه د ډیګۍ نه اوبه م راوړې او کله کله بنګیز مرکز ته م ځې دومره غټې خبرې کېږي او ته خبرېږې نه. وا شیرینې قرآن ډکه خبره یمه چې سوي دي؟ د پرخې خبره درته کومه د پرخې ښه ده چې د شرم نه یې بچ شو که پرخه ما بیته کړې وه دا شرم به چېرته وړه. کلي کې اوازه ده چې پرخه د بل چا سره جوړه ده. دا ته چې وایې وا شیرینې هغه ډېره خجلکۍ ده او ته پسې داسې خبرې کوې. زه ورپسې نه کومه ټول کلی ورپسې لګیا دی د هر چا په خولې همدا خبره ده چې پرخه د بل چا سره جوړه ده. ځکه د سنګي د زوی سره یې واده ونه کو او عبید سره یې ونه کو نو معلومه ده چې بل چا سره جوړه ده. نه شیرینې زه دا خبره هېڅکله نه منم. داسې اوازې دي دروغ دي او تم په دې دروغو باندې باور مه کوه. زه خوارې ته خو به یې خود نه منې نو چې په کور کې چاته ملامته را نه شي ځکه چې تا ویل که نه چې پرخه به زمونږ د کور انګور شي خو شکر چې نه شوه. خدای ته وګوره شیرینې دې خبرې ته هوا مه ورکوه غلې سه په چا تهمت پورې کول ګناه ده. شبانې ته لکه چې کار نه کوې که څنګه؟ ولې نه کار کومه خو اوس لږه ستړې یمه ما ویل زه لږه دمه به م وکم او تا نه به پوښتنه م وکم. د څه شي پوښتنه وه شبانې؟ ما ویل چې تاسو کره به و چې پوچې نه یي چې مونږ ته یې راکئ. وی پوچې له کومه سوې دې وخت کې پوچې کومه دي؟ ښه پوهېږې چې اسمان وریځ وي وچېږي نه
په خپله مایران یو چې خدای پاکه چی وکړو له ډېرو لوګیو سترګې مړاندې سوې. وصبرو ترور وړیا یې درنه نه غواړمه چې په هر څه باندې پچې خرڅوئ موږ به یې قیمت درکو. شبانې در نظر به وي هغه خو تاسو ولیدلې که نه چې په خیراته کې م ورکړې. او رښتیا عجب ګل ورور چی کوي چې په دې وخت کې تاسو سره خصم نسته. بس هغه نه لږه بېغوري شوې ده او مجبوره مو ځکه د شورا په کارونو کې بوختو که نه نو پخوا به یې د ژمي د خسو غم کوو. مونږ یې هېڅکله همداسې نو مجبور شوي. ښځه چې تاسو سره نشته نورو کوچیانو سره خو به یې که نه. چی وایم نو کیدای سي هغوی خرڅې کړي وي او یا به نه وي. زما یې ده نو چې لمر را ونه خیزي نو پوچې نه وچیږي. زه سمه ده نو مونږ به چېرته بل درک وکړو. خو صبرو ترور تا ته مې ځکه یاده که چې ستاسو لاس ته به څو پیسې درشي او مونږ ته به پچې نږدې په لاس راشي. نسته دی نو هغه وخت هم فکر ونه که چې څومره وچې پچې وې خیرات هم کړې. فرید وراره ته به هم ځې کار ته وخت دې ډېر نه نیسو. ما او سردار اکا چې ته کومې خبرې ته راغوښتی هغه به در سره شریکه کړو. ښه به شي میوه ګل کاکا زه درته غوږ یم راته ووایې. سردار اکا فرید وراره ته خبره وکړه. سمه ده خبره دا ده چې ملا صاحب راغلی او له ما او میوه ګل څخه یې غوښتنه وکړه چې تا ته د هغه سپارش وکړو. د ملا صاحب سپارش او ما ته؟ سردار اکا دا ته څه وایې او بیا په کوم کار کې سپارش کوئ؟ د شورا په کار کې. ملا صاحب وی چې زمونږ او د کنډو کلي ډېر کارونه سره شریک دي لکه سړک شو مدرسه شوه داسې نور شیان شو. نو وی که دا شورا هم سره شریکه شي دا به ډېره ښه وي ځکه د هغه د کلي خلک ستا د کارونو نه متاثره دي. او ګوره فرید وراره موږ ورته وویل چې دا سړی ناوزګاره دی خو ملا صاحب ټینګار کو چې نه تاسو را سره همکاري وکئ. په دواړو سترګو میوه ګل کاکا زما د خوا نه به کوم اعتراض نه وي او نه هم کومه خبره شته دی. که رښتیا درته ووایم نو زه په دې خوشحالېږم چې څومره هم ډېرو خلکو ته زما خیر ورسیږي هغومره ښه ده. خو دلته خبره یوازې زما په منلو باندې نه خلاصېږي چې زه دې ووایم چې شوراګانې د یو ځای شي نو یو ځای به شي. ولې نه خلاصېږي؟ خو ته د شورا مشر یې چې تا ومنله نور پکې څه پاتې دي؟ سردار اکا زه به یې ومنمه خو خبره د کلیوالو ده. زه چې د شورا مشر یم نو د کلیوالو رایو مشر کړی یم. که کلیوال مخالفت وکړي نو بیا او بیا بله خبره دا ده دلته موږ د شورا پوزیسون لرو نو هغوی به خامخا اعتراض کوي او موږ به ورته قناعت ورکوو چې دواړه شوراګانې ولې یو ځای کېږي. دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه فرید وراره. که دې خوښی نو کلیوال به م راوغواړو او د شورا پوزیسون هم دا خبره به ورته روښانه کړو. که چا منله نو هم ښه ده که اعتراض یې کو نو جواب به یې ورکړو. سمه ده خوښه مې ده بس چې څنګه تاسو ته مناسبه ښکاري. خو دا خبر هم ده که کلیوالو مخالفت وکړو نو بیا به ملا صاحب نه خفه کېږي. نه به خفه کېږي دا ورته موږ ویلی دي. تورپیکی بابای څنګه په مرکز کې داسې سترګې اړی را اړی خیرت خدای که نه؟ او خیر دی ته وګوره د پرخې درک نشته دی. د مرکز ټولې ښځې راغلې دي خو پرخه تر اوسه پورې نه ده راغلې. خیر دی را به شي ولې وارخطا کیدای شي په کور کې کم کار پاتې هغه به کوي. زرمینې وارخطا ځکه یم چې نن ناوخته که د مرکز کارونه څه ورته پراته دي ما وایي چې دا ورته وسپارم او هغه چې داسې ناوخته راشي نو بیا به کار څنګه سرته ورسوي. ته وګوره د هغې ځای خالي پروت دی دا خو بده ده که نه؟ که زما منې نو پسې کور ته ورشه او والې واخله. خیر دی یو شیبه به ورته صبر وکړو را به شي. هر څوک خپل ضرورتونه او مجبوریتونه لري. پوهېږم چې خلک مجبوریتونه لري
خو زرمینې ما سره بله اندېښنه ده، نو ځکه وایم چې ته ورشه حوالې واخله. تا سره د څه شي اندېښنه ده؟ اندېښنه را سره د دې ده چې په کلي کې اوازه خوره شوې چې خدای مکه پرخه چا سره جوړه ده، لار لري، هسې نه چې دې اوازې ورته زړه تور کړی. څه ووایم نو پرخه خو داسې جلۍ نه ده چې داسې اوازې او تورونه د ورباندې اثر وکړي. که اثر یې پرې کولی نو بیا یې د زړور ډزو ته اهمیت ورکو، خو هغه خبرې په زړه کې ونه ساتلې، ټولې وغورځولې او اوس د یو تور لپاره په کور کې کښېني. زرمینې د زړور خبره ښکاره وه او تور چې لګېږي دا پټي، نو ځکه وایم چې ته ورشه او پوښتنه یې وکړه، سره د دې چې موږ ټولو ته معلومه ده چې پرخه داسې کوم عیب نه لري. میرو نه پوهېږم چې دا د موږ بخوالې کوټه ده، نه د ما د لاسه کال ته ګټه راځي او نه د تا د لاسه. وا صابرو خدای دې خیر کی بیا هم کم تاوان کړای دا، شکر ده میږي مې روغې دي، ښه تر تازه دي. د میږو خبره نه کومه، د پیسو خبره کومه، د پیسو چې د موږ په قسمت کې پیسې نسته هغه هم د تا د لاسه. وا صابرو زه پیسې له کمه کم چې ته د پیسو په غم کې یې. ګوره کنه زه خو تمام ورځ میږو پسې یم او د میږو چې کوم حاصل ده هغه چې خرڅ کو ته یې وینې او زه یې وینم، نورې پیسې به له کومه راسي. میرو پیسې لاس ته راځي خو ته ورسره پام نه کوې، ډېره د تا دي وکنه چې پچې په خیرات کې ورکې. ما درته وویل چې پچې مه ورکوه مه ورکوه، وګوره څومره غټ تاوانم وکړه. د خدای خاطر وکه صبرو، دا چی وایې په خیرات کې م چا تاوان کړی ده، موږ په خیرات کې ګټه وکړه، هغه دنیا م ښایسته کړله ځان ته، او بیا زموږ خیرات اړمنو خلکو ته رسېدلی ده. خو نه رښتیا تا بیا دا د پچو خبره څنګه را یاده کړله؟ د عجب ګل ښځې رانه پچې وغوښتې چې د موږ کره د سوځېدو دپاره خس نسته، که تاسو کره پچې وي نو راباندې خرڅې کوئ. هغې چې دا خبره وکړه ما ټنډې ته ټاس ورکړه چې آی های پچې خو ډېرې وې، خو میرو خیرات کړلې، که چیرې وای نو اوس به م پیسې پرې ګټلې وې. کرارې کېنه، های افسوس به نه کوي، په خیرات کې تاوان نسته ده. شکر وباسه چې خدای تعالی موږ ته دا وس را کړی وو او خیرات مو ویسته. تا نه دي اورېدلي چې صدقه ردې بلا ده، کیدی سي الله تعالی موږ ته د پچو په عوض کې په میږو کې برکت واچوي، د رنځورۍ راته وساتي، د مړینې نه یې وساتي. چې خیرات یې وکړه بیا پښیمانه کېږه مه. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې د ملک غني د ناسمو کړنو له امله خلک ستومانه دي، په همدې خاطر خو شورا جرمانه کړ. ملک غني خو خپله جرمانه ورکړه، خو په ټولنه کې داسې کیږي چې له مجرم څخه جرمانه واخیستل شي. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 30 55 0 شپږ شپېته 30 15.